ما سره مکینه زما بشي زه داسې یمه ما سره مکینه زما بشي زه داسې یمه زړه به دې نه وي خو رضا بشي زه داسې یمه ای غنمرنګه داسې ړنګه غاړه مه راکوه ای غنمرنګه داسې ړنګه غاړه مه راکوه زما د هر ماښام سودا بشي زه داسې یمه. ګرانو ملګرو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان داوړ یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د هندارې په سکرین تاسو سره داسې وخت په وخت یو نیم شاعر معرفي کوو. نو نن په دغه لړ کې راغلی یو شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه انغر کلی ته چرته چې اندلیب وزیر صاحب ژوند کوي. نن به د اندلیب وزیر صاحب سره په شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو. نو راځئ ملګرو چې په خپل پروګرام هنداره کې اندلیب وزیر صاحب ته مینه هرکلی ووایو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې اندلیب وزیر صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي ماشي بیا ستړی ماشي. مننه جی مهرباني. ډیره مننه اندلیب وزیر صاحب. که زمونږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه چې ستاسو نوم څه دی تخلص مې څه دی او د کوم کلي سره مو تعلق دی؟ زه خو د نهر کلي سره تعلق لرم او تخلص مخلص هم شته نه، خو دغه خپل نامه مې اندلیب ده که نه، او اندلیب تخلص استعمالوي او تخلص کې استعمالوم اندلیب. ډیره مننه اندلیب صاحب. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ دا خو داسې شمار که چې 2018 نه مې کړی دی. 2018 نه تاسو د شاعرۍ آغاز کړی دی. نو تاسو چاپ کتاب هم لرئ که نه؟ نه چاپ کتاب خو یا نه لرو، خو بس اراده مو شته ورته انشاءالله. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتونیږئ او کتاب چاپ کوئ. اندلیب صاحب داسې کوم استاد لرئ چې هغې نه تاسو زده کړې کړي دي؟ نه فعل حال خو استاد شته نه، او بس یو استاد مو تش وي چې مونږ ته راغلی مونږ سره دی. مننه. خو لکه مونږ داسې یو چې بهر ملک یو دلته راځو هلته راځو بیا به مونږ استاد صحیح باقاعده استاد تاسو نه لرئ؟ نه لرو. سمه ده. نو داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده؟ یاره ناسته پاسته مې فلحال داسې چا سره شته نه، کړې مو نه ده. سمه ده. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي یعنی زیات مو لیکلی وي؟ یاره خو دغه بس څه مو لیکلی دي، غزل مزل مو لیکلی دي، خو داسې چې مینوال یې خوښ کړي نو بیا ښه وي. ډېره مننه. نو د پروګرام په دې شیبو کې مې که زمونږ مینوالو ته یو دوه درې غزل ډالۍ کړل نو دا به ډېر خوند وکړي. مهرباني. ارشاد. تور ویښته مې سپین شول انتظار کې یم. تور ویښته مې سپین شول انتظار کې یم. تور ویښته مې سپین شول انتظار کې یم، چا درته ویل چې په انکار کې یم. او ناسته دې د سرو ډولۍ په تمه یم. ناسته دې د سرو ډولۍ په تمه یم. ناسته دې د سرو ډولۍ په تمه یم، نوره مې کړه خپله په انګار کې یم. او ډکه د وفا نه له پخوا نه یم. ډکه د وفا نه له پخوا نه یم. ډکه د وفا نه له پخوا نه یم، تا دپاره هر وخت په اقرار کې یم. آها زبردست. او تیر مې کړو ژوندون ستا په نامه باندې. تیر مې کړو ژوندون ستا په نامه باندې. تیر مې کړو ژوندون ستا په نامه باندې، وس مې نوره نشته پلار اختیار کې یم. آها زبردست. او ویل راته قصید چې اندلیب راځي. ویل راته قصید چې اندلیب راځي. اریان صاحب ویل راته قصید چې اندلیب راځي، ځان مې کړو سینګار ناسته په لار کې یم. واه زبردست. ډېر ښه ماشاءالله. نور به سره سره شریک کوئ؟ نور به بس داسې څو شعرونه دي، خو داسې یو نیمګړی غونته کېدی. ارشاد. تور زلفان لکه اژدها دې په رخسار پراته دي. تور زلفان
تور زلفان لکه اژدها د پر رخسار پراته دي ځکه د واړه مین پړ مغ بېقرار پراته دي زبردست چې ځان دې سینګار کړو د ګودر په لوري ځو که نه ځان دې سینګار کړو د ګودر په لوري ځو که نه ځان دې سینګار کړو د ګودر په لوري ځو که نه مین د ټول د سترتلو په انتظار پراته دي ستا په قسم مې باور نشي نور مې مه تنګوه هریان صاحب قسم مې باور نشي ستا په قسم مې باور نشي نور مې مه تنګوه د ستا خوړلي قسمونه 1000 پراته دي رنځوره نه یې هسې ماته د بنه جوړه ده رنځوره نه یې هسې ماته د بنه جوړه رنځوره نه یې هسې ماته د بنه جوړه ده کنې رنځور خلک اکثر په کټ بیمار پراته دي یو دوه غزل مو کره سره شریک کړل اندلیب صاحب نو دا به زیات خوند وکړي مننه مهرباني په داسې حال کې خو مشکله ده دولت نه راځي په داسې حال کې خو مشکله ده په داسې حال کې خو مشکله ده دولت نه راځي ته چې ما ته کوم خیر د عادت نه راځي مونږ په حرامو بندنیو خو بس نام جوړوو مونږ په حرامو بندنیو خو بس نام جوړوو مونږ په حرامو بندنیو خو بس نام جوړوو په داسې رزق کې به چیرې برکت نه راځي دا منم چې شیشه ماته شي جوړیږي ضرور دا منم چې شیشه ماته شي جوړیږي دا منم چې شیشه ماته شي جوړیږي ضرور زړګی چې ما شي نو په زړه کې مرمت نه راځي د یار لوبانو خوږه تلي دي په خوا لمانه د یار لوبانو خوږه تلي دي په خوا د یار لوبانو خوږه تلي دي په خوا لمانه که ډېر خوږه وخورم په خوله کې مې خوږلت نه راځي زه چې د حق نارې کومه دهشتګرد مې بولي زه چې د حق نارې کومه دهشتګرد مې بولي زه چې د حق نارې کومه دهشتګرد مې بولي ژوند په لمبو کې تېروم په ما رخت نه راځي څه زبردست نن د ځواني ده ای پښتونه خپل عزت وساته نن د ځواني ده ای پښتونه خپل عزت وساته نن د ځواني ده ای پښتونه خپل عزت وساته چې یو ځل لاړ شي دوباره د بې عزت نه راځي مونږ خپل ځان ابدوو خو د بل کور رانهو مونږ خپل ځان ابدوو خو د بل کور رانهو په داسې حال کې به بیا څنګه قیامت نه راځي د یو خاندانه پس منم زی د ګریوان په سکو د یو خاندانه پس د یو خاندانه پس منم زی د ګریوان په سکو د دینه زیات زمونږ په زړو کې شان شوکت نه راځي ای اندلیبه یادوا خو پخوانۍ زمانه ای اندلیبه یادوا خو پخوانۍ زمانه ای اندلیبه یادوا خو پخوانۍ زمانه د نن سبا په زمانه کې صداقت نه راځي ډېر زبردست ډېره مننه اندلیب وزیر صاحب زړه خو مې غواړي چې ستاسو سره ناست وم او تاسو یو غزلې راته وایي خو بیا هم د یو پروګرام اختتام وي نو د وخت هم کمې دی موږ هم د لرې نه راغلي یو واپسي به کوو نو د پروګرام په دې آخري شبو کې زموږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زمونږ بس د مینوالو ته دا پیغام دی چې تعلیم کوئ تعلیم حاصلوئ دا زمونږ وزیرستان دی دا به چېرته په ښه ترقي باندې روان شي تاسو تعلیم حاصل کړئ ډېره مننه اندلیب وزیر صاحب چې مونږ ته خپل قیمتي وخت وایستو او په پروګرام هنداره کې مو راسره نستې وکړو ګرانو ملګرو مینوالو دا و اندلیب وزیر صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترېنه واروله نو د داسې ښایسته پروګرامو دپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ د پروګرام په دې آخري شبو کې ما اریاندور ته زما سره ناستو ملګرو سروان وزیرستاني ته او اندلیب وزیر ته راکړئ اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان